سبا میدان ته ځي. استرالیا لوبډلې ته ویسټ انډیز د روستن چیس ګواښ کړی. ویسټ انډیز د ټېسټ کرکټ لپاره نوی لوبډل مشر غوره کړی چې 33 کلن روستن چیس که څه هم له 2 کلونو راهیسې ټېسټ لوبه نه ده کړې او د لوبډل مشر تجربه یې هم محدوده ده، وایي زما آرامه سب کولی شي لوبغاړي بدل کړي. چیس به د استرالیا پر وړاندې په کور کې د 3 ټېسټ لوبلړۍ مشري وکړي چې د جون 25مه سبا ماښام 6:30 بجې د ویسټ انډیز په کوربتو پیل شي. هغه ویلي زه کامل نه یم خو ښه مشري کولی شم. ما مخکې له محلي لوبډلو سره کار کړی دی او زه پوهیږم چې د چا وړتیا له کومه ځایه راوباسم. دا نوی لوبډل مشر د ډېرین سیمې تر څار لاندې میدان ته راځي او وایي چې د ویسټ انډیز لپاره ټېسټ کرکټ ته راستنېدل د زړه پرېکړه وه او په 2024 کې تیار نه و، خو اوس چمتو یم چې دا وخت زما دی. چیس دا هم وایي چې د استرالیا خلاف لوبه فشار نه ده بلکې یو فرصت دی او موږ به یوازې خپل پلانونه عملي کړو، زړورتیا وښیو او سل په سلو کې هڅه وکړو. نو اوس پوښتنه دا ده چې آیا چیس کولی شي له لوبډلې سره نوی تاریخ ولیکي که وخت به ځواب ووایي. پوښتنه دا ده چې آیا چیس کولی شي له نوي لوبډل سره د استرالیا په څېر غوره لوبډله له ماتې سره مخ کړي او که نه، نظر مو کمنټ کړئ.